رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دویمه ښځه مې ولیدله چې هغه په ژبه باندې زړېدله او الله رب العزت هغې ته عذاب ورکوه. فاطمة الزهرا رضی الله عنها او حضرت علی کرم الله وجود رسول الله نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا کومه ښځه وه؟ رسول الله ورته ځواب ورکوي دا هغه ښځه وه چې دی به د خاوند په مخه کې شوخي کوله، د خاوند خبره به یې نه منله، خاوند به چې څه ورته ویل دی به فورا جواب ورکوه، پټه خوله به کله هم نه پاتې کېدله. دا خو لا پرېږده، ځینې خویندې داسې شته چې هغه د خپل خاوند ته ښکنځل کوي، د خپل خاوند په بدو نومونو باندې یادوي، الله به ستا نه پوښتنه نه کوي. نو زموږ وروڼه دې هم د خپلو ښځو حقوق وپېژني چې ښځې پرې څه حقوق لري، زموږ خویندې دې هم د خپلو خاوندانو حقوق وپېژني چې خاوند پرې څه حقوق لري، او د متقابلو حقوقو په عملي کولو کې د خپل ژوند په مینه او په محبت کې تیر کړي. خو متاسفانه چې زموږ ورونو د خپل خویندو حقوق نه دي پیژندلي او همدارنګه زموږ خویندو د خپل خاوندانو حقوق تر اوسه نه دي پیژندلي، چې کله خبر ورته وشي نو خاوند ته فورا ځواب ورکوي، هغه به په بدو نومونو یادوي او حتی هغه ته به په مجلس کې یا د هغه تر شا ښکنځل کوي. نو رسول الله چې ما دا هم ولیدله چې هغه په جهنم کې د ژبې نه ځوړنده وه او الله رب العزت هغه ته سخت عذاب ورکوه. دا هغه ښځه وه چې د خپل خاوند سره به یې ژبه کوله او فورا به یې هغې ته ځواب ویل. نه راشئ په دنیا کې د مینې د محبت ژوند تیر کړئ، د الله او د الله د رسول د کلام په رڼا کې ژوند تیر کړئ. دا نه چې په دنیا کې بد رات یا خپل خاوند ته ووایو یا یې مور و پلار ته ووایو یا خپل اولادونو ته ووایو او په آخرت کې د الله رب العزت په عذاب کې ګرځو. الله ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. درېیمه ښځه بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فاطمة الزهرا او حضرت علی کرم الله وجهه ته وفرمیل درېیمه ښځه مې ولیدله چې هغه په خپلو سینو باندې په جهنم کې راځړېدله او د جهنم اور د هغې نه راچاپېره و او هغه یې سوځوله. حضرت او فاطمة الزهرا د رسول الله نه پوښتنه کوي یا رسول الله دا کومه ښځه وه او د دې کوم عمل و چې الله رب العزت په دې سخت عذاب کې دا ګرفتاره کړې وه او دې ته دا عذاب ورکوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا هغه بد اخلاقه ښځه وه چې دې به د پردیو نه پرده نه کوله او په فساد او په بد اخلاقي باندې به اخته وه. نو هلته د دنیا ژوند دې لذت ګڼلی و، د دنیا ژوند دې ژوند ګڼلی و، د دنیا ژوند دې عزت ګڼلی و، آخرت دې هیر و. نو دلته به رب العزت دې ته دغسې عذاب ورکوي او تل تر تله به د الله په دې عذاب کې ګرفتاره وي. که مسلمان هغه به د خپل د هغه بدو عملونو عذاب څکي، الله به جنت ته بیا بیایي. او که چا بد کارونه کړي په دنیا کې توبه وباسي، په اخلاص و صداقت سره الله ته رجوع کړي، هیله ده چې الله رب العزت دا ګناهونه ورته معاف کړي او الله رب العزت پرې پرده واچوي. بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بله ښځه مې ولیدله چې پښې یې پر سینه تړل شوي وي او لاسونه یې په سر تړل شوي ول او په جهنم کې پرته وه او د الله رب العزت عذاب. فاطمة الزهرا او حضرت علی کرم الله وجهه د رسول الله نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا څوک وه؟ رسول الله ورته وویلې دا هغه ښځه وه چې د ناپاکي خیال یې نه ساته، یعنې د نجاست او د پلیتي نه به یې ځان نه بچ کوه، نه به د خپل جامو خیال ساته چې زما جامې پاکې دي او کنې دي، بې نمازه دي کنې دي، په هغو پلیتو جامو به دا مانځه ته درېدله او مونځ به یې کوه. نو نن ورځ الله رب العزت دې ته دا سخت عذاب ورکوي. زمونږ خویندې دي سره ځان خصوصي او ځانګړې جامې ولري ځکه چې تل لپاره دوی ماشومان ساتي.